مخکې مو یاده وکړل چې د هر څوک په اورېدو باندې هغه وطنۍ مینه یې یو ځل بیا زیاتېږي. نو موږ هم په ټلویزیون کې سندرې نه لرو، خو دغه میهني سندرې نو د څه وخت راپدې خوا مو اجازه اخیستې چې باید نشر یې کړو او تر تاسو در ورسوو، ځکه میهني سندرې او دغه وطنۍ سندرې د دې باعث کېږي چې موږ نور هم د خپل هېواد سره مینه ولرو، د خپلې خاورې سره مینه ولرو، د خپل هېواد د خلکو سره مینه ولرو. نو هیله ده چې دغسې موضوعات، دغسې وطني تمثیلونه، دغسې وطني سندرې د دې باعث وګرځي چې موږ د یو بل ومنو، یو بل وزغمو، قومي تعصبات له منځه یوسو او یو بل ته لاس ورکړو. همداراز د یو بل سره په ګډه د افغانستان د آبادۍ لپاره، د امنیت لپاره او د دې خلکو د سوکالۍ لپاره کار وکړو. عبدالله زاخیلوال را سره دی او پر قومي تعصباتو باندې وغږېږو چې ځوانان تر کومه حده پورې اوس د دغه په دې خبرو باندې پوهېدلي دي چې دغه د هېواد دښمنان هڅه کوي چې موږ په پښتون، تاجک، هزاره او ځینې نورو نومونو باندې ونوموي او زموږ ترمنځ فاصلې رامنځته کړي. عبدالله جان ستړی مه سې، یو سهار نیکمرغه. مننه ژوندی اوسئ تاسو ته هم. بسم الله الرحمن الرحیم. د هغه ستر په سپېڅلي ذات په نامه چې دنیا او آخرت او ځمکه او اسمانونه یې پیدا کړي او بیا یې په دې لویې ځمکې پر مخ پر ټولو مخلوقاتو انسان مقدم او بهتر ګرځولی. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ستاسو له تلویزیون له طریقه ستاسو لیدونکو ته. بس ستړي مه شئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. عبدالله جان فکر کوم چې د کندوز نه راغلي یاستئ. بلکل. نو عموما تاسو د ځوانانو په منځ کې ډېر پاتې شوي یاستئ او ګورئ، ځکه دا یوه لسیزه کېږي چې ځوانانو پرمختګ کړی دی، که تعلیمي برخه واوسېږي که نورو برخو کې واوسېږي، پرمختګونه شته دی. قومي تعصبات څنګه ارزوئ د ځوانانو ترمنځ؟ یعنې ملګري سره ممکن ته ازبک، هزاره، بېلابېل قومونو څخه ځوانان ستاسو سره ملګري واوسېږي په کاروبار کې یا همداسې ملګرتیا در سره ولري. دغه قومي تعصبات نسبت د ډېرو وختونو ځینې اوس څنګه ارزوئ؟ زما په عام نظر باندې قومي تعصبات یو علمي کچه ټیټوالی دی. دا په دې نظر ځکه په افغانستان کې ټول اقوام ژوند کوي او هر اقوام غواړي چې زه یو قدرت ته ورسېږم. په دې لحاظ باندې اوس دا قومي تعصبات ډېر زیات کړي. همدې مشرانو یې همدا تلاش کوي ځکه په دې کچه د علم درجه نه پورته کوي، په دې خاطر چې همدا خپل قدرت ته په پام کې نیسي او په دې لحاظ باندې چې دوی ټول یو موټی شي، یو اتحاد شي، زموږ او ستاسو دا لوی افغانستان به آباد شي او د نورو ملکونو د سیاسي دغه نه به ووځي، بحران نه به ووځي. په دې خاطر بس دا تعصبات د ټولنې یو دغه ګرځېدلی دی. مهمه موضوع همدا ده چې دغه ټولنه چې پس پاتې کېږي همدا قومي تعصبات دي چې پاتې کوي. قومي تعصبات. ته به پخپله هم ملګري دوستان لرې چې ازبک، هزاره او نور کسان دي، کله هم داسې سرناست یاستئ، کله چې تاسو کینئ سره په یو ځای باندې خندا کوئ، دغه موضوعات ته یاد ته راځي چې زموږ مشرانو موږ څومره سره لرې ساتلي یو؟ بلکل. دا خو اوس په دې نږدې وختو کې دا خبرې ډېرې زیاتې شوي دي ځکه دا قومي تعصبات مخکې خلکو دا فکرو کې نه ولو. قومي تعصبات اوس په دې وخت کې، په دې کم وخت کې ډېر دا قومي تعصبات د مشرانو د خوا نه خلکو ته عام شولو او چې هر ماشوم سره کینې، غټ سره کینې، وړکي سره کینې، قومي تعصبات په نظر کې نیولي دي. یعنې ته کوم ځای کې دندم نیسې، بل شی هم نیسې، هر کار چې مخکې بیا قومي تعصبات سره اوس ډېر سر نیسي. یعنې همدا پخوا پرتله باندې که څه هم هغه تعلیمي سطحه زیاته شوې ده، خو بیا هم قومي تعصبات زیات شوي دي. بیا هم مشران تلاش کوي چې د همدې خبرې نه په ګټې اخیسته چې ولا ته هزاره یې، ته باید د چا خبره زما سره ودرېږي تر څو د پښتنو په مقابل کې دغه شم، یا هم ته پښتون یې باید زما سره ودرېږي تر څو د هزارهګانو یا هم د تاجک په مقابل کې ودرېږي تر څو خپل حق واخلو. د دا حق خاطر باندې ډېرې کسان په جنګ هم اچولي دي. خو
همدا باعث کېږي چې زموږ او د ستاسو د ټولنو بدبختي همدا ده چې وګړي د یو بل زغملی نه شو، د یو بل درد نه شو تېرولی. په دې باندې چې ټول اقوام اوس ګوري چې دغه اوس انتخاباتي دغه ته راشي، شخصا په دغه انتخاباتي دغه کې دا اوس فی الحال ډېر قومي دغه روان دی، تعصب روان دی. خو خلک هغه مشرانو ته نه ګوري چې هغه مشران موږ ته څه کار مخکې بیایي، برنامو ته یې نه ګوري، طرحو ته یې نه ګوري چې پر افغانستان کې آینده څه رقم کېږي. باید آیندې ته سرنوشت ته وګوري، باید دې قومي دغه نه لاس واخلي. په دې خاطر اوس دلته انما المؤمنون اخوة، خدای په خپله ویلي دي چې ټول مؤمنان یو بل ورونه دي. دا چې جلا جلا پیدا کړي دي، چیرې جلا جلا پیدا کړي دي، یو رنګ تور، یو سپین، یو بل قوم باندې دی په دې مختلف پیدا کړي دي چې یو بل وپېژني، یو بل وپېژني. د دې د خاطر نه دي پیدا کړي چې خپله مسلمان یو بل باندې اخته شي، ورور وژنه وکړي. همدا موضوعات یعنی که چېرته قرآن عظیم شان ته هم موږ مراجعه وکړو، هغه د محمد صلی الله علیه وسلم پیروي یو او د هغه پر لاره باندې روان واوسېږو، نو بیا به هم دا خبرې رامنځته نه کړو. اوس تاسو خپله مخکې د انتخاباتو موضوع یاده کړل، د انتخاباتو په موضوعاتو کې هم اوس که چېرته کمپایني مبارزې هم شي، دغه نمایندان یې په قومونو باندې ویشل دي، یو تاجک نمایند کړی دی، یو د هزاره او یو د پښتون او دا موضوعات په فیسبوکونو کې زیات دي. سوشل میډیا په دې برخه کې څومره رول لري؟ که چېرته دغه ځوانان تلاش وکړي چې قومي تعصبات له منځه یوسي، دغه څومره رول لري چې د دغه له لارې ځینې موږ ګټه واخلو؟ خو داسې ده چې هر کار چې وی کېږي یو لاره چې څوک چاته ښي مشر ښي، کشر هېڅ وخت خپل په لاره نشي تللی، ځکه یو فامیل ته چې یو اولاد ته چې لاره هم ښي، مور او پلار یې ښي. موږ او تاسو ته هم دغسې زمینه مساعد، دغه مشرانو زمینه مساعد کړې ده. وخت مشران دا تعصب، قومګري، دا ټول تعصبونه ورک کړي، خپله دلته یو اتحاد، یو اتفاق راځي او افغانستان به اقتصادي د لحاظه، سیاسي د لحاظه به ډېر پرمختګ وکړي. دغه د نورو ملکو د سیاست څخه به افغانستان وځي. اوس ستاسو څنګ کې وکړو نور زموږ او ستاسو ګاونډي هېوادونه کم سر ته ورسېدلو، د افغانستان د تاریخ نه بعد جوړ شلو. تاریخونه هغه دی یعنې آبادیانې او تعلیمات هر څه مخکې لاړلو، خو افغانستان اوس په دې کم وخت کې تعلیم درګر مخکې روان دی، خو تعلیم مخکې روان دی، خو دلته مشرانو دغسې یو قوم پرستي مثال تعصبات پیدا کړو. نه دي پوه شوي. اوس سوشل میډیا ده او همداراز د ځوانانو تعلیمي سطحه لوړېدل دي. مخکې وکته 12مه پورې وله، اوس دا لیسانس، ماسترۍ او دکتورا تر کچې ځوانان رسېدلي دي او تلاش کوي چې مخکې لاړ شي. په دې د مشرانو یا هم د دغه مشرانو چې هغوی تلاش کوي د ځوانانو په سر باندې یا هم د قومي ژبنیو تعصباتو په سر باندې خپل ځان یو ځای ته ورسوي، دغه ځوانان په دې اهداف باندې نه دي پوه شوي، یعنې اوس تلاش نه کوي چې مخه یې ونیسي؟ خو ما خو مخکې هم تاسو ته وویل چې پر افغانستان کې ډېر زیات اقوام ژوند کوي. هر اقوام غواړي چې ځان یو قدرت ته ورسوي. چېرته خاین نیول کېږي، خاین په دې خاطر نیول کېږي چې هغه ته یا مجازات ورکړي. دلته همغه اقوام راجګ شي وایي چې دا یې ولې ونیولو، دا زموږ پښتونو، دا زموږ هزاره او دا زموږ تاجکو. دا باید اشرف غني خپل د مثال د خپل د قوم څخه دفاع وکړه، دلته د پښتون څخه دفاع وکړه، هلته د هزاره څخه دفاع وکړه. دلته اوس دغه مسایل په دې نږدې وختو کې مونږ زیات ولیدلو، خو همدا ده چې هر یو غواړي چې په قدرت باندې خپل قدرت باندې محکم اوسیږي. فکر او نظر کې د افغانستان جوړېدل نه دي. افغانستان جوړېدل وای دغه مشرانو به لاس یو کړی وی، اتفاق به یې کړی وی، اتحاد به یې کړی وی، تر څو د افغانستان آبادۍ پر مخ بوځي. عبدالله جانه، یو موضوع څه وخت مخکې هم په فیسبوکونو کې زیاته وله او اوس به هم تر ډېره پورې کسان تلاش کوي، ځینې موضوعات د راځئ تعصب ته نه ووایو یا همداسې نور شعارونه به تصویرونه به ډیزاین کېدله، بیا به هلته لیکل کېدله چې نه به تعصب یا هم تعصب ته نه، داسې موضوعات دغه کېده. دغه موضوعات څومره رول لري او څومره داسې تمامېدلی شي چې موږ ځوانان له ځان سره یو ځای کړو؟ دغه د سوشل میډیا له لارې که چېرته ځوانان هڅه وکړي د تعصبي موضوعاتو پر خلاف باندې ودرېږي، څومره به مهم رول به لرلی وي؟ یعنې موږ چې اوس د
د شمال ځوانانو سره یاستو، مثال قندوز ځوانانو سره یاستو، بالخصوصا قندوز ځوانان یعنی دا نوی نسل چې راغټېږي دوی تر اوسه پورې په دې فکر او موضوع کې نه دي چې کله عموما د مشرانو ځای ته راشي، پایتخت ته راشي، دا خبرې تعصب، دا خبرې ډېرې زیاتې دي. یعنی موږ هلته چې ګورو دا خبرې دومره ډېرې کمې دي. یعنی په میډیاګانو کې وګورئ دا اوس یعنی په هر میډیا کې چې ګورئ دا خبرې ډېرې زیاتې روانې دي، تعصب خبرې ډېرې زیاتې روانې دي. پر ځای دی چې موږ د سوشل میډیا نه سمه استفاده وکړو، په همدې سوشل میډیا کې تعصبي موضوعات زیات لیکل کېږي. اوس فیسبوک پاڼې نه خلک ډېر غلط استفادې اخلي. په دې معنی په ځای چې یو خپل شخصي نظر شیر کړي خلکو سره، یو عکس پورته کړي چې دا داسې شو، دا وکیل دلته داسې شو، دا دلته بدنامه شو، دا دلته داسې شو، په دغو خبرو باندې بحث روان دی. په دې خاطر اوس فیسبوک پاڼه په دې خاطر نه ده جوړه شوې چې تاسو خپل تصویران یا بل شی پورته کړئ او یو قومي تعصب ورسره ولیکئ، یو خبره میډیایي کار وکړي. نن سبا ټول کار کوي، میډیایي کار کوي. خارج کې دا فیسبوک پاڼه څوک کاروي، خپل هغه بخش معلومات پورې کاروي. اوس پر افغانستان کې هر وګړی ځان ته په هر دغه کې یو ډاکټر دی سیاست ته راوتی دی، بل اقوام هم دی، هر شی ځان سیاست ته، او بس همدا فیسبوک پاڼه کې خپل لیکنو ته دوام ورکوي او دا ټول قوم پرستي او تعصب ته ډېر پام کوي. واقعا د کلیو بانډو راته ووایاستئ، تاسو د قندوز یاستئ، قندوز یعنې هغه وړکی افغانستان ورته ویلي، په دې خاطر باندې چې دلته بېلابېل قومونه هلته ژوند کوي، که د لغمان ووایي، د خوست ووایي، د ننګرهار ووایي، چا خبره پکتیا، بېلابېلو قومونو کسان په قندوز کې میشت دي او بېلابېل قومونه هلته شته دی. هلته راته ووایاست چې په کلیو بانډو کې دغه د تعصبي موضوعات، د دې فیسبوک او د دې سیاست نه لرې کسان هلته څومره د دغه تعصبي موضوعات نه لرې دي؟ د کلیو بانډو خو تر اوسه پورې دا خبرې وررسېدلي نه دي. اکثرت خلک هلته دهقانکاره دي او خپلو کارو باندې مشهوره دي. هغه ځینې کسان چې پام یې د مشرانو سره شوی دی، هغه بعضې کوشش کوي چې همدغه تعصب ته لمن ووایي، خو ځینې کسان نور قندوز خو خپله تا ویله چې یو پر افغانستان کې یو ډېر وړکی افغانستان ورته ویل کېږي چې په هغه کې ان جنوبي خلک همداسې د نورو ولایتونو خلکو ټولو اقوامو نه هلته پکې ژوند کوي، او دا خبرې تر اوسه پورې ډېرې کمې روانې دي. یعنې زه فکري نظر چې زه کوم یعنې ما دومره لیدلي نه دي. ځوان نسل په وروستیو کې راته ووایاست چې ځوان نسل څومره رول لري په همدې برخه کې؟ که چېرته دوی تلاش وکړي د فیسبوک له لارې، سوشل میډیا له لارې، یا همدا چې په خپلو کې هڅه وکړي چې دغه موضوعات له منځه یوسي. اوس پوه شوي هم دي په دې باندې چې ځینې مشران سیاسیون تلاش کوي چې د همدې خبرې نه استفاده وکړي او خپل ځان یو موقف ته ورسوي، وایي چې زه فلانی یم یا هم فلانی قوم یم، باید چې زه یو ځای ته ورسېږم تر څو د خپل قوم یو ځای ته ورسوم. په همدې خاطر باندې ځوان نسل څومره د دغه سیاسیونو، د دغه مشرانو په دې شومه اهداف باندې پوه شوي دي اوس؟ هغه وایي ځوان د ټولنې د ملا تیر دی، وایي ځوان کولی شي چې هر شی ترسره کړي، خو اوس دا مشران د ځوانانو نه ډېره غلطه استفاده اخلي. خو نوی نسل اوس په دې باندې پوه شوی دی. بلې دورې انتخاباتو کې مې تاسو وګورئ همدغه ځوانانو نه غلطه استفادې واخیستله او بیا ترسره شی شو. په دې وخت کې اوس ځوان نسل خپله هوښیار شوی دی او دا پوهېږي، پوه هم لري چې تعصب ته نه اوړي. واقعا ډېره زیاته مننه عبدالله جان چې راغلی. په دې هیله یم چې دغه ځوانان نور هم پوه شي په دې باندې چې کوم کسان دي چې زموږ نه د تعصب په برخه کې استفاده کوي او کوم کسان دي چې موږ همدې خبرو ته هڅوي تر څو موږ له یو بل سره بد رد ووایو، یو بل ونه منو او همداراز دغسې جنجالونه رامنځته کړي. دوی زموږ په سر باندې بیا خپل ځانونه یو موقف ته ورسوي. ډېرې زیاته مننه. ښه موضوع وله، پر ښه موضوعاتو باندې مو خبرې وکړې. الله مو خوشحاله لره چې راغلی. ډېرې مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو هم ډېرې زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړله. اوس هم یو ویډیو همکارانو چمتو کړې ده، دغه وګورئ. د دې نه وروسته بیا هم موږ له تاسو سره یو او انشاءالله چې حاجي رحیم الدین حاجي آغا به راغلی وي. د البته تجارت پر خونو باندې به غږېږو چې هلته د دوی انتخابات وله، انتخابات په کوم ډول باندې وله او د دوی څومره شفافیت و
او څومره اړینه ده چې باید دغه برخې ته جدي پاملرنه وشي تر څو سالم اشخاص چې هغوی د ملي ګټو ته ژمن دي، هغوی د خپل هیواد په اړه باندې فکر کوي، څومره اړینه ده چې دغه کسان انتخاب شي. ملتیا راسره وکړئ. ساختار آموزشی مناسب داشتن حداقل چیزهایی که از مسئولان یک مدرسه انتظار می رود، اما قطعا مشخصه های دیگر هم هستند که یک مکتب و یا مدرسه را خاص می کنند. پدران و مادران بر اساس چی مشخصه های مکتب فرزندانشان را انتخاب می کند؟ آیا موفقیت تحصیلی و دستاورد آموزشی مهمترین معیار است؟ این انتخاب در مناطق دورافتاده چگونه صورت می گیرد؟ ساختار آموزشی مناسب داشتن حداقل چیزی که از مسئولان یک مکتب انتظار می رود، اما قطعا مشخصه های دیگری هم هستند که یک مکتب را خاص می کند. مکتب مونستری در لکنونان هند با 52,000 شاگرد و 1052 صنف درس به عنوان بزرگترین مدرسه جهان در کتاب رکورد گینس ثبت شده است. کالجی که تنها 7500 دانش آموز بین 5 تا 17 سال دارد و یکی از بهترین مکاتب کشور هند از لحاظ علمی است. دانش آموزان مکاتب پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه این مجموعه بعدها در 20 دانشگاه شهر ادامه تحصیل خواهند یافت. با وجود جمعیت بالای صنف‌ها، 45 دانش آموز در هر صنف، میانگین قبولی بچه‌ها و در هر مقطع بیش از 60% است. خانواده ها مشکل با این بیروباری ندارد و همچنان با حضور اطفال‌های خود در این مدرسه می‌بالند. مونتسوری در سال 1959 با 5 شاگرد توسط جگدیش گاندی و همسرش بارتیتی تأسیس شد و حالا حدود 20 شعبه در شهرهای مختلف هند دارد. به گفته مسئولین مکتب، هزینه‌های دریافتی آنها 25% سالیانه 380 تا 890 دلار است و از سایر مدارس خصوصی کشور نیز ارزان‌تر است.